دان صاحب ته خواستی چې هغه راشي او موږ سره څو ګټورې خبرې هم وکړي او خواږه خواږه شعرونه هم موږ ته ووایي. ښاغلی غازي نادان صاحب. سپیکر دې څوک دې انګل باندې لږ پوره ده صحیح داسې نه داسې راوړه شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکي او مهربانه دی، د کل جهان مالک خالق جبار قهار رحیم و کریم او چې د هیڅ یو تعریف محتاج نه دی. د ټول نه مخکې خو محفل کې راغلي میلمنو ته بیا په تیر سیر باندې زموږ چې کوم شاسوار دی اتحاد پرواز لالا دی، ورسره سیال محمد سیال صاحب دی د دې علاقې فخر، زه ورته د مینې نه ویمه. شاسوار رضا ډېر کم عمره هلک دی په دې ملاګورو کې چې هغه د شعر ابتدا وکړه، شاعري شروع وکړه، بیا ورپسې موږ رالو یو ویډیو هم ته وکړه، هغه تقریبا درې نیم لکه خلکو په میډیا سوشل میډیا باندې وکړه، خلکو ډېر خوښ کړو، هغه یو نوم پیدا کړو. د هغې نه پس بیا نورې هم ویډیوګانې وشوې، خلکو خوښې کړي. مقصد د خبرې دغه دی چې په دومره کم عمرۍ کې دومره ښه نوم پیدا کول دا هم ګران کار دی. د دې نه علاوه دا دلته چې کوم محفل جوړ دی دنیا د خدای خلک راغونډ شوي دي، نو دا ډېر ګران کار دی دا خلک راغونډول. تاسو ته هم پته رو ما ته هم پته چې دغه پښتانه راغونډول ډېر ګران کار دی. شاسوار رضا دپاره ډېر داد پکار دی، حوصله پکار ده. باید موږ دی ونازو چې په دومره کم عمر کې د دومره خلک راغونډ کړي دي، نو دا د چا هېڅوک هم ده لکه څنګه شاعر وایي چې دا د هر سړي د وس خبره نه ده، دا د هر سړي د وس خبره نه ده. خوله پرانیستل هم یو انداز غواړي، د زړه کونترې هر څوک نشي نوي، دا د مین د نظر باز غواړي. دا ډېر ګران کار دی او د ده دپاره زه تاسو ټولو ته خواست کوم چې تاسو له ښه زبردست استقبال وکئ او داد وله ورکئ. ډېر زیاته مننه کوم. زه خبرې به ډېرې نه کوم ځکه چې خبرې مزه نه کوي، شعرونه به ووایم چې قسم په خدای د مرګ د خولې نه روغ راووتم، قسم په خدای د مرګ د خولې نه روغ راووتم او د محبت د سرې لمبې نه روغ راووتم. په اول ځل پکې په کاڼو چا ونه ویشتمه، په اول ځل پکې په کاڼو چا ونه ویشتمه، په اول ځل ستا د کوڅې نه روغ راووتم، په اول ځل پکې په کاڼو چا ونه ویشتمه، په اول ځل ستا د کوڅې نه روغ راووتمه. لکه یوسف مې په لمنه داغ ونه لګېدو، لکه یوسف مې په لمنه داغ ونه لګېدو، لکه یوسف د زلیخې نه روغ راووتمه، لکه یوسف مې په لمنه داغ ونه لګېدو، لکه یوسف د زلیخې نه روغ راووتمه. منې که نه تا خو ویل چې روغ به نه راوځي، منې که نه تا خو ویل چې روغ به نه راوځي، منې که نه د میکدې نه روغ راووتم. او یا دغه یو څو شعره نور چې د زخمونو د ټکور پیغور راکو، د زخمونو د ټکور پیغور راکو، سمدستي شوله په شور پیغور راکو. خپل راکړي پیغورونه یې ټول هیر کړل، خپل راکړي پیغورونه یې ټول هیر کړل او زما د یو پیغور راکو. دغه یو څو شعره نور چې ستا د پوښتلي سوال جواب پسې تر کومې لاړم، ستا د پوښتلي سوال جواب پسې تر کومې لاړم، تا له جانانه په ګلاب پسې تر کومې لاړم. هغه په ما پسې 2-3 قدمه نه راتو او هغه په ما پسې 2-3 قدمه نه راتو او توبه دا زه خانه خراب پسې تر کومې لاړم. او دغه یو څو شعره نور چې په شکرو کې بیخي خبرې نشته، په شکرو کې بیخي خبرې نشته، ستا خبرو کې بیخي خبرې نشته، ستا د کلي د دې دنګو غرونو طاهر لالا او زمونږ ملګری چې کوم دی نوم یې رانه ډېر خوشحالۍ نه هېرېږي، تاثیر چې ستا د کلي د دې دنګو غرونو، ستا د کلي د دې دنګو غرونو په ګورګورو کې بیخي خبرې نشته. او په ډالرو خو ایمان خلکو راوړی، په ډالرو خو ایمان خلکو راوړی، په ډالرو کې بیخي خبرې نشته. او څه سندرې خو بس هسې اوتې بوتې، څه سندرې خو بس هسې اوتې بوتې، څه سندرو کې بیخي خبرې نشته. د بر خلک هم غازي نادانه ښه دي،
د بر خلک هم غازی نادانه ښه دي خو په لرو کې بیخي خبرې نشته. دغه یو څو شعر نور چې د الفت اسانه لاره شوه نو ته خلاف شوې، چې د الفت اسانه لاره شوه نو ته خلاف شوې، چې زمانه مې طرفداره شوه نو ته خلاف شوې. وخته هغه چې زما هیڅ نه وه نو ته زما وې، وخته هغه چې زما هیڅ نه وه نو ته زما وې، وخته هغه چې زما هیڅ نه وه نو ته زما وې، وخته هغه چې زما یاره شوه نو ته خلاف شوې. او یو څو شعر نور په دې ویمه چې نن تیار صدر یم او موقع ده را سره اختیار هم را سره دی او بیا به یا دومره خلک مونږ ته راغونډېږي یا نن به یو څو شعر نور هم ویمه چې یو څو شعر داسې دي چې د مینې د درسونو مدرسې دي ستا مزې دي. مومن خان تړالی دی چې د مینې د درسونو مدرسې دي ستا مزې دي، جانانه بس یو تی ستا مزې دي، ستا مزې دي. مولا څه بختور له نصیبه دې قربان شم، مولا څه بختور له نصیبه دې قربان شم، د خلکو په لکونو مسلې دي ستا مزې دي. ستا یو سړی نوم ناخلي د چا نظر کې نه، تاثیر صاحب ستا یو سړی نوم ناخلي د چا نظر کې نه، او ما پسې د خلکو بلا خولې دي ستا مزې دي. یو زیم چې له کوره مسافر یم ډېر لرې، یو زیم چې له کوره مسافر یم ډېر لرې، او ته یې په وطن د ورځې شپې دي ستا مزې دي. او اخري شعر پکې داسې دی چې زه مرمه جدایۍ کې دي او ته غازی نادانه، زه مرمه جدایۍ کې دي او ته غازی نادانه، شعرونه دي او بس مشاعرې دي ستا مزې دي. ډېره زیاته مننه، آباد اوسئ.